د ډول غږ یو دم ودرېد. د نارینه وو غوړې څڼې د دوی پر خولو شویو ټنډو راښکته شوې. ښځو چیغې کړې، ماشومانو کورونو ته منډه واخیسته. د اتڼ ګرد دایره ماته شوه. ټولو غونډۍ ته کتل. آس وششنېد، وړې تیږې ورغړېدې. ګڼ سپاره کلي ته راغلل. سپرو زرې اغوستې وې. د پلتهیي ټوپکو اوږدې نالۍ یې تر اوسپنیزو خولیو لوړې ښکارېدې. په چرمي تیکو یعنې پوښونو کې ټومبلو تورو ټال خوړ. آسونه تر لوګو وهلو تورو دیګونو راوګرځېدل. د آسونو د ټنډو په تار تار سره بخونو زیږو ویښتو کې د لمر ژېړه رڼا پرته وه. د خولو کونجان یې سپینو ځګونو نیولي وو. ولاړو کلیوالو په ویره ورته کتل. یو چاغ پوځي له تور آسه ښکته شو. له سره یې اوسپنیزه خولۍ لرې کړه. یوه دیګ ته ودرېد. تر دیګ سرې لمبې راګرځېدې. پوځي له خپل ملا اوږده چاړه راخلاصه کړه. د دیګ سر یې پرې وښویاوه. خپلو ملګرو ته یې وکتل. یو دم یې وخندل. د پسه ښوروا. کلیوالو ته یې سترګې ورواړولې. چیغه یې کړه، ولې غلی شوئ؟ هله! ډول وډنګېد. د اتڼ دایره جوړه شوه. د اتڼ کوونکو په سترګو کې ویره ښکارېدله. ټولو پوځیانو ته کتل. پوځي چیغه کړه، یو څه ژوندي شئ! دیګ ته یې وکتل. ژېړه ښوروا یې شېدله. په سپینو ځګونو کې به کله کله د غوښې بڅري سر ته راغلل. پوځي پر آسونو سپرو کسانو ته وکتل. ویې ویل، هلئ نو خپلې ګېډې ډکې کړئ. پوځیان له آسونو ښکته شول. پر لیکې لیکې ټغرونو کېناستل. چاغ پوځي چیغه کړه، مېلمانه عزت غواړي. څو کلیوالو په بیړه کاسې ور واخیستې. په دې کې یې څمڅې ووهلې. کاسې له غوښو ډکې شوې. شېبه وروسته د ټولو پوځیانو ژامې خوځېدلې. د چاغ پوځي له خولې د غوښو وړې ټوټې باد شوې. ناره یې کړه، مړې سترګو مو راته نیولې دي، څه ته ګورئ؟ حاصلات راوړئ. ډول ودرېد. څو کسان کورونو ته ننوتل. یوه بوډا کړو په ملا نیولې وه. راغی، وړه کڅوړه یې پر خاوره کېښوده. درب شو. پوځیانو ور وکتل. پر ځمکه د دوو ډکو بوجیو د لوېدو دوړه لا نه وه ناسته. څو نورې غوټې هم راغلې. چاغ پوځي یې خپلې وروځې سره وروستې. بس همدومره؟ پر ملا کړوک بوډا پر خپله توره ټنډه د خیرن څادر پیسکه تېره کړه. ویې ویل، صاحب موږ ټول اوه کوره یو. سږ کال د حاصلاتو هم چندان خونده نه وه. چاغ پوځي ودرېد. دیګ یې د بوټ پر څوکه پورې وهه. د نغري لوګي وهلې. تورې ډبرې وښویېدې. دیګ ډنګ شو. پر خړو خاورو د پخو غوښو ټوټې ولوېدې. چیغه یې کړه، په ودونو کې پسونه پخوئ، خو د مالیې ورکړې ته بلا وهلي یاست. غلی شو. ړنګ دیګ ته نږدې له ژېړې لندې خاورې مړه تاوونه پورته کېدل. کلیواله ورخطا ول. چاغ پوځي چیغه کړه، هلئ کورونه وپلټئ. پوځیان کورونو ته ورننوتل. ښځو او ماشومانو چیغې کړې. ټول له کورونو راووتل. شېبه وروسته د اتڼ میدان له غوټو او بوجیو ډک شو. یوه پوځي څو چرګې تر پښو نیولې وې. دوو نورو په اوزو پسې منډې وهلې. چاغ پوځي تر ناوې راوګرځېد. ودرېد. په خندا یې وویل، له کومو پوښم چې ښایسته یې که نه؟ یوه کلیوال ځوان منډه ور واخیسته. چاغ پوځي یې تر ستوني ونیوه. ځوان اخ کړل. تر زړه یې نیزه ختلې وه. چیغې شوې. د کلیوالو سترګې رډې راختلې وې. چاغ پوځي وخندل. د خپل سره کوټ غاړه یې سمه کړه. د ناوې ټکري ته یې لاس ور واچوه. نجلۍ لوڅ سر ودرېده. کلیوالو چیغې کړې. یوه ولاړ آس ته اوږه ورکړه. آس پر سره دیګ ورغی. پوځي پر جوش ښوروا ولوېد. چیغه یې کړه، لمنه یې اور واخیست. پر سرو غړنجو کې پټ شو. بل ډبرې ته لاس کړ. ډبره د یوه پوځي سر ته سیخه شوه. له آسه ښکته راولوېد. آسونه وششنېدل. تورې وځلېدې. له ټوپکو سپین لوګي راووتل. کوچنی کلی سرو لمبو ونیوه. اوښ ګونډه ووهله. بار کوږ شو. دوو کسانو منډه ور واخیسته. جوال ته یې اوږې ورکړې. یو بوډا وخندل، میرویس خانه په دې جوال کې څه دي؟ ډېر دروند معلومیږي. پر آس سپور ځوان وویل، بابکه په ملتان کې مې مسي لوښي ولیدل، خوند یې راکو. څه سکې را سره پاتې وې. 3000 دانې مې واخیستل. اسمان وغورېد. بوډا خپل آس ته پونده ورکړه. د کاروان مخې ته ورغی. له نارې سره یې کتار اوښان، آسونه او کچرې ودرېدې. بوډا په لوړ غږ وویل، هوا خړه ده، باید د دمې جوړولو لپاره یو ځای پیدا کړو. پر آس سپور له عمره پوخ سړی راغی. اوږده ږیره یې باد یوې خوا ته اړولې وه. له بوډا سره ودرېد. ویې ویل، سم وایې، کاروان ستړی دی، خو دا دښته ده، مناسبه نه راته ښکاري. بوډا وویل، میرویس خانه ته څه پکې وایې؟ میرویس خان وویل، بابکه شاولي سم وایي، په دې دښته کې به څه کوو؟ آسونه هم وګیري، دلته خو شین ډکی هم نشته. په عمر پاخه سړي وویل،
تر دې ټیټې غونډۍ ورهاخوا یو کوچنی کلی دی. ټول 7 کوره دي، خو 19 یې مېړنی دی. د مېلمنو په قدر پوهېږي. بوډا ناره کړه، یاله حرکت. د لیکه ولاړو اوښانو، کشرو او آسونو پښې وخوځېدې. باران تیزی کوله، ځای ځای ډنډ سرې اوبه ولاړې وې. اوبو له وینو رنګ اخیستی و. د سوداګرو بار آسونه، کچرې او اوښان یوې خواته ولاړ ول. میرویس خان د یو ماشوم په خټو لړلی جسد ورپورته کړ. د ماشوم تر زړه غیښی وتلی و. نږدې غږ یې واورېد. هېڅوک هم ژوندي نه دی پاتې. میرویس خان ور وکتل، د بوډا له ږیرې مړې اوبه څڅېدلې. یوه ناره راغله، هلئ دا ښځه ژوندۍ ده. څو کسان ورغلل. یو نیم سوځېدلی لرګی یې ورپورته کړ. زړه ښځه یې له خټو راویسته. یو سړي د اوبو د پتک سر خلاص کړ. د زړې ښځې په خوله کې یې یو غړپ اوبه ور واچولې. زړې ښځې وټوخل. یوه ځوان په بیړه وویل، څوک و؟ چا په دې حال کړې؟ د ښځې سترګې نیمکښه شوې. له وچو شونډو یې څو ماتو ګوت ټکي راووتل. د سر یې یوې خواته وځړېد. بوډا د ښځې اوبو ته ټکان ورکړ. چیغه یې کړه، ووایه دا د چا کار و؟ یو غږ یې واورېد، مړه ده. بوډا د زړې ښځې پر نیمکښو سترګو لاس تېر کړ. ولاړ شو. شاوخوا یې وکتل. په خټو کې د انسانانو غوڅ شوي اندامونه پراته ول. په روغو جسدونو کې غشي او نیزې ولاړې وې. بوډا ټیټ شو. په خټو لړلی له رنګه سور کوټ یې ورپورته کړ. ورو یې وویل، دا سره کوټونه یوازې د ګرګین عسکر اغوندي. یوه ناره کړه، یوه خولۍ. ټول ورغلل. بوډا په خټو لړلې اوسپنیزه خولۍ راواخیسته. ویې ویل، اوس پوه شوئ د ګرګین د عسکرو کار دی. میرویس خان سوړ اسویلی ویست. ویې ویل، ټول څو کسان دي؟ یوه ځواب ورکړ، 2 نارینه، نور ښځې او ماشومان. یوه ناره راغله، دلته راشئ. ډله ورغله. ټولو خپلو سترګو ته لاسونه ونیول. په ګڼو بوټو کې حلاله شوې لوڅه لغړه ناوې پرته وه. بوډا خپل څادر پرې واچوه. میرویس خان وویل، 3 قبرونه وکیندئ. آهنګر د آس پښه پر خپل زنګون کېښوده. ورو یې وویل، میرویس خانه هغه څټک راکه. کوم؟ آهنګر وخندل، د هندوستان مسافرۍ سترګې در کمزوري کړي دي. هغه بنۍ ته نږدې. میرویس خان ورغی، څټک یې ور واخیست. آهنګر ته ودرېد. آهنګر د آس د پښې پر پونده نال کېښود. مخ ته یې څټک ونیو. آس وششنډېد. میرویس خان د آس قیضې ته لاس ور واچوه. آهنګر وویل، ډېر مزل مو کړی دی. لا پخواني ناله څه نه دي پاتې. یو چا ناره کړه، هګۍ تازه هګۍ، هلئ ارزانه شوي دي. میرویس خان شاوخوا وکتل. خلک دوکانونو ته ولاړ ول. د سماوار ترمنځ څو کسانو کارګران مړزان جنګول. میرویس خان وویل، بازار څنګه دی؟ آهنګر د آس پر نال بل میخ کېښود. سړه ساه یې واخیسته. هغه پخوانی زور نه دی ورپاتې. ته یې خپله وینې. آهنګر ولاړ شو. د آس پر یال یعنې د څټ پر ویښتو یې لاس تېر کړ. ویې ویل، ښکلی آس دی. لسرانګاره یې توره چایجوشه ورپورته کړه. میرویس خان ته یې خټینه پیاله ونیوله. ویې ویل، شنې چای دي، همدا اوس مې دم کړي دي. غلی شو. آس ته یې وکتل. ویې ویل، هغه سور آس دې څکو. میرویس خان د چایو پیاله شونډو ته ورنږدې کړه. ویې ویل، په ملتان کې رامړ شو، مجبوره وم. پر دې آس مې د سپینو زرو 4 سکې ورکړې. آهنګر وخندل. ارزي، مخکې مې غاښونه وکتل، له عمره یې ډېر وخت نه دی وتلی. میرویس خان دیوال ته ولاړ. نوی قیمتي میسي لوښي ور واخیست. لوښي میناتوري شوي واړه ګلان درلودل. میرویس خان وخندل، ستا کار د تورو، لورونو، کړیو او زنجیرونو جوړول دي. دا لوښي دلته څه کوې؟ آهنګر سړه ساه وایسته. یو ملګري مې راوړ. ویل یې چې یو چا ته یې سوغات ورلیږم. د یادګار لپاره مې سږکال ورباندې وکینده. میرویس خان لوښی پر بل مخ واړوه. پر شا یې کوږ خط کیندل شوی و. 1119 هجري شمسي کال. میرویس خان سوړ اسویلی وکیښ. ویې ویل، ژوند څومره په منډه دی. مورکۍ مې لوستې ښځه وه. شاعري یې هم کوله. څو ورځې مخکې مې په کور کې څو زاړه کاغذونه وموندل. زما د زوکړې تاریخ یې لیکلی و. 2083 هجري شمسي کال.
غلی شو ویې ویل 23 کاله څومره ژر تېر شول. آسونه وششنېدل، د پښو در بهر راغله. آهنګر او میرویس خان د آهنګري له دوکانه ووتل. آسان د کوڅې له سره تیز را روان و. عسکرو سره کوټونه اغوستي ول. اوسپنیزې خولۍ یې لمر ته ځلېدلې. میرویس خان یو د منډه واخیسته، ټوپ یې کړل. یو ماشوم یې په غېږ کې ونیو. دواړه په خاورې کې ورغړېدل. د آسونو نرۍ پښې یې تر څنګ تېرې شوې. میرویس خان کېناست. د ماشوم سترګې رډې راختلې وې. ماشوم یو دم چیغه کړه. میرویس خان په غېږ کې ونیوه. ورو یې وویل اه ګرانه مه ژړه، هر څه تېر شول. ماشوم ژړل. ماشوم یې له ځانه بیل کړ. د هغه پر سر اوږو او لاسونو یې خپلې ګوتې وتپولې. ویې خندل. ګوره روغ رمټ یې، هېڅ هم نه یې در باندې شوي. یوه ښځه راغله. ماشوم یې په غېږ کې ونیو. ویې ژړل. آهنګر وویل وخورې ته خو پوهېږې چې دا د ګرګین اولاده ده. یو دم غلی شو. شاوخوا یې وکتل. ورو یې وویل پر ماشومانو پام کوه. ښځې ماشوم ور واخیست. په ژړا له هغه ځایه لاړه. میرویس خان او آهنګر بېرته د آهنګرۍ دوکان ته راغلل. آهنګر د چایو پیاله ور واخیسته. ورو یې وویل تېره ورځ یې همدلته له یوه ځوانه سره پرېکو. ګناه یې دا وه چې د ګرګین له یوه عسکره یې خپل پور غوښت. میرویس خان سړه ساه وایسته. د عبدالباري او د هغه د ملګرو کیسه څنګه وه؟ آهنګر بنۍ ووهله. پر سره انګار شنه نری لامبه راوګرځېده. ورو یې وویل عبدالباري یې تېره جمعه له 18 ملګرو سره په چاو کې زندۍ کړ. جارچي ویل چې د صفوي حکومت پر ضد یې بغاوت کړی دی. د نجارۍ د دوکان په وره کې یو بوډا ودرېد. یوه بیلچه یې واخیسته. بوډا روان شو. بېرته لنډ راوګرځېد. ورو یې وویل زویه ستړی یم، یوه پیاله چای خو راباندې ولوروه. آهنګر د چایو پیاله ور ډکه کړه. ویې ویل بابا نابلده راته ښکاره شوې، د کوم ځای یې؟ زاړه سړي وټوخل. په سینه کې یې غشخاری وویې ویل کوچه یم. میرویس خان وخندل. نو بیلچه څه کوې؟ بوډا سوړ اسویلی ویست. زویه په خدای که تر اوسه لا په بیلچه پوهېږم. ټول عمر مې له رمې سره تېر کړی دی. د ښار لمر خاته خواته پراته یو. بس د حکومت بیګار دی. پرون یې عسکر راغلل. ویل یې چې یوه کلا جوړوو، له هرې کېږدۍ به 2 تنه راځي. میرویس خان وویل له کومه خوا راغلي یاست؟ اوړی د غزني ناور ته ورخېږو. بس د هوا په سړېدو سره کندهار ته ځو. د غزني خواته څه خبرې دي؟ بوډا وټوخل. له چایو یې غوړپ وکړ. ویې ویل ورکې که زویه، خدای دې نه در ویني. ښه ورځ مو نه ده لیدلې. د مغولو لښکر سلامت کلي وسوځول. نو خلک ولې غلي دي؟ د بې اتفاقۍ د رنګ ورک شي. په یوه خوله نه دي. داسې څوک نشته چې یو څه کسان ورباندې راټول شي. بوډا له آهنګرۍ ووت. آهنګر وویل د ګرګین عسکرو ته نوي پلتهي ټوپک راغلي، یو ډز کوي خو وار یې خطا نه ځي. آهنګر غلی شو. یوه لور ته یې څټک ونیو. ویې ویل د ګرګین 10,000 ګرجي او ایراني عسکر باید زموږ په غوښو ماړه شي. لس کلن ماشوم راغی. د خپل پلار تر څنګ کېناست. خوابدي غږ یې وویل ابا د آس پښه ماته شوه. میرویس خان ور وکتل. ماشوم د لرګي آس ورته نیولی و. میرویس خان مات انار په لوښي کې کېښود. آس یې ور واخیست. ماشوم وویل ابا حسین ماته کړه، بل آس راته راوړې؟ میرویس خان وخندل. دا آس مې له هندوستانه درته راوړی دی، دلته په کندهار کې نه پیدا کېږي. د ماشوم سر وځړېد. میرویس خان د هغه پر تورو ویښتو لاس تېر کړ. ورو یې وویل راځه. ماشوم یې تر لاس ونیو. څو ګامه یې واخیستل. ولاړ. آسونو ته ودرېد. ویې ویل محمود زویه ته اوس لوی یې، په دې واقعي آسونو کې یو خوښ کړه. د ماشوم سترګې وځلېدې. په خوند یې ویل ابا رښتیا وایې؟ یو بل ماشوم منډه راواخیسته. په وړه ژبه یې ویل ابا زه هم پر آس پرېږم. محمود چیغه کړه حسینه تا زما د لرګي آس را مات کړ. میرویس خان وخندل. محموده ورور دې تر تا کوچنی دی، غوسه مه پرې کوه. میرویس خان دواړه ماشومان پر یو سپین آس کېنول. د آس قیضه یې ونیوله. په انګړ کې راوګرځېدل. یوه ځوانه ښځه له کوټې راووته. محمود په خوشحالۍ چیغه کړه ادې سپین آس زما شو. ښځې وویل وسړیه اولادونه لا کوچنیان دي، ونه لویږي. میرویس خان وخندل. محمود او حسین باید د آس ورلۍ زده کړي. چیغه یې کړه دوران اکا. د غواوو له غوجلې په عمر پوخ سړی راووت. لاسونه یې په خوشایو ککړ وو. میرویس خان وویل داسې څوک شته چې د آس په سورلۍ پوه وي؟ په عمر پوخ سړي وویل هو صاحب یو څوک پیژنم، عبدالرؤف نومیږي، سلیمان خېل دی، په څانګه کې یې وړې ده. میرویس خان وویل
سمه ده تنخوا ورته وټاکه زما دواړو زامنو ته باید د آس ورلی ور زده کړي. میرویس خان د آس قیضه پرېښوده. ښځې منډه ور واخیسته. میرویس خان تر لاس ونیوله ویې ویل مه کوه. خپلو زامنو ته یې وکتل ویې ویل دوی دواړه خدای د لویو کارونو لپاره پیدا کړي دي. چوترې ته ور وګرځېد. مات انار یې ور واخیست ویې ویل زینبه ډورکۍ چیرې ده؟ ښځې وویل په کوټه کې خپل کتابونه وایي. میرویس خان د انار سرې دانې خولې ته واچولې. په ډکه خوله یې وویل مولوي صاحب نور محمد غلجی لوی عالم دی ډېر څه به ترې زده کړي. غلی شو ویې ویل کوچنی وم مورکۍ مې څو عالمانو ته تنخوا ورکوله ما به سبقونه ترې ویل عربي ژبه او نور علوم به مې ترې زده کول. غلی شو سوړ اسویله یې ویست. مورکۍ به مې یوه خبره ډېره راته کوله ویل به یې چې میرویسه زویه ځان ورسوه ته خدای د لویو کارونو لپاره پیدا کړی یې. بس له ماشومتوبه مې د مورکۍ همدا خبره په یاد ده. غواړم چې په خپلو اولادونو هم سبق ووایم. پوهېږم دوی د لویو کارونو لپاره پیدا شوي دي. غلی شو سړه ساه یې ویسته. خو ما تر اوسه کوم لوی کار نه دی کړی. ښځې د خپل خاوند په اوږه سر کېښود. ورو یې وویل د مورکۍ خبره دې رښتیا ده. په ټول ښار کې ستا غوندې کامیابه سوداګر نشته. غریبانو ته لاس نیسي ولس در باندې راټول دی. میرویس خان وویل خو لوی کارونه لا پاتې دي. ښځې په حیرانۍ ورته وکتل. میرویس خان وویل زړه مې خپلو خلکو ته خوړین دی پردیو پر غاړو پښې یې ایښي دي تر څه وخته؟ غلی شو خپلو زامنو ته یې وکتل. محمود د آس قیضه ټینګه نیولې وه. آس په انګړ کې راګرځېده. میرویس خان ځمکې ته وکتل. ورو یې وویل دا دانې وینې؟ ښځې تر چوترې لاندې وکتل. په خاورو کې د انارو سرې دانې پرتې وې. میرویس خان وویل زموږ خلکو په زړورتیا کې وړې ده خو دوه په یوه لار نه ځي اتفاق نه لري په یوه خوله نه دي د یو بل پښې وهي. هر یوه ته خپل قوم او خپل خیل مهم دی. دوی د انارو دې دانو ته ورته دي چې په خاوره کې یې وینې. ناڅاپه درک شو. د چوترې پر سر له سایبانه وړې لوټې راولوېدې. آس وششنل. ماشومانو چیغې کړې. میرویس خان منډه ور واخیسته. د آس قیضه یې ونیوله. د ښځې رنګ تکه زیړ و. میرویس خان خپل زامن له آسه ښکته کړل. په منډه له کوره ووت. ګڼه ګوڼه وه. میرویس خان د خلکو په منځ کې په زحمت لار ویسته. ودرېد. عسکر په آسونو سپارول. دوی پر خپلو کسانو د قمچونو وار کوه چې مخکې به ورتلل. میرویس خان مخامخ وکتل. د ارګ یعنې جنګي کلا تر مخ د توپ خولې ته نږدې د بنیادم په وینو لړلې پښې پرتې وې. میرویس خان د څنګ سړي ته وکتل. ویې ویل څه خبره ده؟ سړي په وېرېدلې غږ وویل پهلوان ابراهیم یې توپ ته وتاړه. میرویس خان جنګي کلا ته وکتل. په برجونو کې ولاړو عسکرو سره کوټونه اغوستي وو. د اوږدو ټوپکو نلۍ خلکو ته وراړولې وې. ډول وډنګېد. د کلا دروازه خلاصه شوه. لیکه کتار آسونه راغلل. ودرېدل. د سر پوځي یو تاو شوی کاغذ خلاص کړ. غاړه یې صافه کړه. کاغذ ته یې وکتل. په لوړ غږ یې وویل په کندهار کې د صفوي حکومت د حاکم علي حضرت جلالتمآب ګرګین خان وینا پهلوان ابراهیم د برحاله حکومت پر ضد بغاوت کړی و. 3 ورځې مخکې ونیول شو. توپ ته مو وتاړه. هر څوک چې د صفوي حکومت پر ضد بغاوت وکړي او یا د مالیې له ورکړې انکار وکړي نو حالت به یې هم دا وي. ډول وډنګېد. قطار آسونه بیرته کلا ته ننوتل. ډله تیت شوه. میرویس خان د آهنګرۍ دکان ته ورغی. آهنګر له انګاره راوتلې تکې سرې تورې ته څټک نیولی و. میرویس خان کېناست. آهنګر وویل بس دی نور هره ورځ مو وژني. میرویس خان غلی و. آهنګر وویل پوهېږې په کلات کې یې سلامته کورنۍ وسوځوله. په هلمند او هرات کې هم همدا حال دی. په یوه میاشت کې یې 80 کسه توپ ته وتړل. میرویس خان غلی و. شغ شو. د اوبو پر سر مړ لوګی را وګرځېده. آهنګر توره له اوبو را ویسته. سترګو ته یې ونیوله. بیرته یې څټک ور واخیسته. میرویس خان وویل ملګري راټول کړه. آهنګر په حیرانۍ ورته وکتل. میرویس خان وویل سبا بېګا زموږ په کور کې درته ماتل یم. یوه وویل همدا سبا پر ارک جنګي کلا ورخېږو. بل په خبره کې ورولوېد 100 جنګیالي زه راولم. بل چیغه کړه مه یې ماتله کوئ. د ګرګین ظلمونه له حده تېر شول.
میرویس خان غلی و. د اتو کتار ناستو کسانو ته کتل، هر یوه لاسونه خوځول، پر جنګي کلا حملې ته تیار ول. آسونه وششنېدل، له کوڅې د پښو دربا راغله. میرویس خان د لمپې پلته ټیټه کړه. یوه نري سړي وویل: شرم دی، خدای شرم دی، تر دې لویه بې غیرتي به چېرته وي چې د ګرګین د ګزمې له لاسه په خپلو کورونو کې نشو غږېدلی. د آسونو دربا لرې شوه. میرویس خان لمپې ته لاس ور وغځاوه، پر خړ دیوال سیوري ښکاره شول. میرویس خان ور وویل: اوس هېڅ هم نشو کولی. موږ یو چاغ سړی په خبره کې ور ولوېد: ولې څه بلا وهلی یو، لاسونه نه لرو؟ میرویس خان وویل: تاسو ټول په خپلو خلکو کې نوم لرئ، ناز مو وړي، د جګړې لپاره څو کسان برابرولی شئ؟ یو وویل: 10 جنګیالي یې پر ما. بل وویل: 40 به زه راولم. دې کوټې له کونجه بل غږ راغی: زه او ټوله کورنۍ مې تر وطن ځار، 6 غښتلي ځوانان لرم. چوپه چوپتیا شوه. میرویس خان وویل: عبدالرحمانه غلی یې. د یوه ښایسته ځوان سر وځړېد. وویل: اوس یې وخت نه دی، زموږ خلک اور نه اخلي، دوی د ګرګین ظلم مني، خو تورې ته به یې تیار نه کړي. وایي چې د ګرګین لښکر مسلمان دی، څنګه به یې ووژنو؟ میرویس خان وویل: د عبدالرحمن خبره سمه ده، ساړه خورئ. په ښار کې له ارګه پرته 6 نورې پوځي کلاوې هم پرتې دي. د شیر حاجي کلا 12 توپونه او 2000 عسکر لري. د دولت آباد کلا ته خو نږدې نشي ورتلی. د قیتول د غره پر سر کلا هم اسانه نه نیول کېږي. د علي مردان خان او د چلزینو د غره پر سر کلاوې هم له نیولو وتلي دي. په ارګ او د نورو کلاو کې د ګرګین 10,000 عسکر پراته دي. یو هم بې تورې او ټوپکه نه دی. یوازې د ارګ په پلنو دیوالونو 40 توپونه ایښودل شوي دي. یو چا خبره کې ور ولوېد: خو موږ غیرت لرو. میرویس خان وخندل: له عقله پرته غیرت تباهي ده. پوهېږئ، بېځایه احساسات په درد نه خوري. د عتیق الله کیسه خو ټولو ته معلومه ده. له 300 احساساتي ځوانانو سره د قیتول پر کلا ور وخوت، خو تر دیوالونو هم ور ونه رسېدل. څو توپونه وخوړل او څه هم ټوپکو. ټول غلي شول. میرویس خان وویل: څو ټوپک پیدا کولی شئ؟ د ټولو سرونه وځړېدل. میرویس خان وویل: له 10,000 په جنګ پوه عسکرو، ټوپکو او توپونو سره جګړه اسانه نه ده. په 500 جنګیالیو او تشو لاسونو د خدای کشل کړه. ټول غلي ول. میرویس خان وویل: تر اوسه مو 2 پښتانه په یوه خوله سره لیدلي، هر یو په خپل خیل او قوم پسې ګرځي، په خپلو منځو کې بدبینه دي. ځینې داسې کسان هم شته چې پوره من دي، هر قوم تر بل یوه ځان غټ ګڼي. د ګرګین ظلم په سترګو ویني، وطن یې ترې نیولی دی، خو ځینې وایي چې ګرګین مسلمان دی، له هغه سره جګړه روانه ده. میرویس خان غلی شو. ناستو کسانو په حیرانۍ ورته کتل. میرویس خان وویل: خپل خلک په لوی لاس مه وژنئ. یو وویل: نو څه وکړو؟ همداسې په رډو سترګو ورته وګورو؟ میرویس خان وویل: زما خبره ومنئ، اوس خپلې تورې د ګلابو تر پاڼو لاندې پټې کړئ. موږ باید له عقله کار واخلو. یو وویل: یاله ته مخکې موږ درپسې. بل وویل: نیمه شپه شوه، په وږو ګېډو اصفهان را باندې نیسې. ټولو وخندل. میرویس خان په خندا کې ناره کړه: محموده زویه، ډوډۍ مو پسې څه کړه؟